شعر و شاعري سره زه بیا ډېر علاقهمندي لرم شیخ صاحب محترم نه مې لیکلي دي او نه لیکلو وړتیا لرم خو ډېر خوند راکوي چې واورم او مطالعه یې کوم شعر و شاعري کې هم خوند ورکوي شعر ولولي شعر شاعري خو بیخي موږ کورنۍ هغه د مدرسو شعر شاعري خو موږ کار د تاسو نیولی ماشاءالله زه به پوښتنه ترې وکړم شعر دې زده ځوانه و شعر و شاعري سره علاقه لرو ډېره وخت شعر و شاعري کوو ماشاءالله وخت مو لیکلم اوس نوم د څه ده کرامت الله جلال د غزني ولایت د اجرستان ولسوالۍ څخه ماشاءالله غزني ولایت څخه کوم څه لري د فتن راته زمزمه کې د وطن په ویاړ د یو څو کې د سره مهرباني ډېر خوندور ستاسو د اوریدونکو په دغه کې وړ وګرځي وایي مټې راون غاړۍ زلمو د رغېدلو وخت دی هلئ د ګران افغانستان د جوړېدلو وخت دی مټې راون غاړۍ زلمو د رغېدلو وخت دی هلئ د ګران افغانستان د جوړېدلو وخت دی هیواد مو ټول کندر کندر زخمی زخمی دی ګوري نور دوران و کندوالو آبادېدلو وخت دی زیرک به اوسئ اتلانو د الله په خاطر زیرک به اوسئ اتلانو د الله په خاطر د دې وطن د هر غدار د ورکېدلو وخت دی چې در نهیر نشي د ګل شهید تنکي ایتمان چې در نهیر نشي د ګل شهید تنکي ایتمان پر سر لاس د شفقت د تیرېدلو وخت دی بس دی نور مورانوي دا د شهیدانو گلشن بس دی نور مورانوي دا د شهیدانو گلشن نور د دې سب سره اشنا د درېدلو وخت دی نور د دې سب سره اشنا د درېدلو وخت دی سیحانه پورته کړه لاسونه د وطن لپاره سیحانه پورته کړه لاسونه د وطن لپاره د نیمه شپه وروسته دعا د قبلېدلو وخت دی مټې راون غاړۍ زلمو د رغېدلو وخت دی هلئ د ګران افغانستان د جوړېدلو وخت دی هلئ د ګران افغانستان د جوړېدلو وخت دی ماشاءالله ډېر خوند یې وکړلو زه دغه جذبه زه دغه خیال زه دغه فکر او دغه پیغام د طالبانو له مدرسو نیولې تر مکتب د پانتون تر هغه اشخاص چې دکان لري دکاندار وي سړیوان وي موټروان وي فرد افغانستان کې دغه پیغام رسول غواړم او دا غواړم دغه انګیزه ځان سره لري چې نور د جنګ وخت تللی دی د بربادۍ وخت تللی دی باید ابادي وکړو باید داسې افکار وروزو چې لکه دغه زموږ طالب ورور چې شعر کې ویلي چې د ابادۍ لپاره کار وکړو یو کار به نور کوو طالبانو دا به سره نه وایو چې ما ته افغانستان څه کړي دي نور به دا سره وایو چې ما افغانستان ته څه کړي دي ما د افغانستان کوم درد درمان کړی دی